چې کم خلک اهل السنه والجماعه وي دا غي رنگ نورانی وي ای رنگ کی نورانیت وي د باړي حضرت سے مبارک حضرت پیر ارچی خراسانی رحمت الله علیه دا مریدان چې دلته ګوري دا رنگین دا خسته خسته دا نورانی دي که لیکن نور دی کوټې ته لاړم یو لوی شیخ الحدیث 1500 طالبانو ورسره لوی دوره کوله ما ته چوي دا ډېر مذهبي سړی دی خو بس چا متنفره کړی دی طالبانو ته ویلو یاره دا باړي پیر صاحب چې دی دا مریدان ډېر ښایسته وي او ما ته چا ووي چې دا د لندن نه ورته یو کریم راځي چې نو څوک مرید شي نو ډبې ورته ورکړي او چې کریم شروع کړي نو ښایسته شي سادهګان دي که نه دا زاړه مولیان هم ډېر سادهګان یا پې یقین کړی معززو کریمونه نه دي کریم سړی نه ښایسته کوي خو نور هم سړی پیکه کوي دا هغه نورانیت د باطن دی هغه نور دی د دې په زړه کې د مشایخو د سینې نه نقل دی د هغې اثر په مخ کې ښکاره شوی او د وابیانو د پنجپیریانو د ریونډیانو مخونو ته هم که وکتل کله بس ته به وایي چې دا خورې پې راتلي شوي دا بد شکلونه نورانیت په هغې کې نه عقل په لحاظ دل هیئت کردار رفتار دا ټول تاسو ته حق او ناحق بیلی خو که لږ متوجه شئ دې خبرو ښایسته صورت نورانیت دا تا ته حق او ناحق خپله بیلی بغیر د علم نه که ته علم لري او که نه لري نچوړ او خلاصه زما د بیان دا ده چې عوامو لږ ویښ شئ خاص کر تاسو کې چې کم کوچیان او دا جماعت ناس دی دې خبرو ته ډېر متوجه شئ ځکه تاسو د دنیا په کار کې دومره ماهر یې چې ګورې دنیا په سطحه کې په تجارت کې درنه یو سړی مخکې کېدی نه شي او د دین په باب کې تاسو هم الحمدلله اوسه پورې پاک یې خو یو یو چینجی دی کوچیانو ته هم را رسېدلی دی دوی کې هم د عقیدې دا کینسر ورو ورو خوري یو نیم مشروط پیدا شي که نه یوسې روزه ولګي چیله ولګي چې بیرته راشي هغه د کلي کې شیخ مکټو شي هغه بیا نورې خبرې او خلکو سره نور پرچارونه او څه دا ټول مشنونه دي دې څیزونو نه ځان ساتئ د دې مولیانو دعوې هم فضول دي څه لاپې دوپړې به ندیم والي او چې بیا د باچا سے محترم او مولانا عبدالحق سے مخې ته کېناسته او بیا هم دا چغې والي چې نه هر څه خدای کې مخلوق څه نشي کولی دا د کفر عقیده ده مونږ دا نه دي ویلي هلکه شپه ورځ تاسو عوام دا چغې وهي هر ځای کې د ممبر په خوا جامې ودرېږي همدغه چغې وایي څنګه وایي چې ما نه دي ویلي او چې کله هغه ملک صاحب ورغی جومات تلته ورته ویلي دي وي چې بغیر د ارادې به ورته ثابتوم او چې مخې ته راغی وی نه نه بغیر د ارادې چې څوک کوئی کافر دی ولې په ځان فتوا کوئ یو ریکارډ مونږ ته راورسېده نو چا ورته رینګ کړی وی دا تاسو خو په مونږ د کفر فتوا وکړه که نه څنګه مولیان زمونږ د خوا نه تلي وی دا خو مونږ ټول اراده نه پېژنو مونږ لګیا یو چې هر څه خدای کې مخلوق څه نشي کولی نو هغه ورته جواب کې څه وایي چې تاسو بد کوئ که نه تاسو علماو سره ولې رابطې نه کوئ نو هغه ورته وایي چې طارق جمیل صاحب داسې ویلي دي چې اراده یې پکې نه ده یاده کړې نو طارق جمیل چې کم خلک اهل السنه والجماعه وي د هغې رنګ نوراني وي د هغې رنګ کې نورانیت وي د باړي حضرت سے مبارک حضرت پیر ارچی خراسانی رحمت الله علیه دا مریدان چې دلته ګوري دا رنگین دا خسته خسته دا نورانی دي که لیکن نور دی کوټې ته لاړم یو لوی شیخ الحدیث 1500 طالبانو ورسره لوی دوره کوله ما ته چوي دا ډېر مذهبي سړی دی خو بس چا متنفره کړی دی طالبانو ته ویلو یاره دا باړي پیر صاحب چې دی دا مریدان ډېر ښایسته وي او ما ته چا ووي چې دا د لندن نه ورته یو کریم راځي چې نو څوک مرید شي نو ډبې ورته ورکړي او چې کریم شروع کړي نو ښایسته شي سادهګان دي که نه دا زاړه مولیان هم ډېر سادهګان یا پې یقین کړی معززو کریمونه نه دي کریم سړی نه ښایسته کوي خو نور هم سړی پیکه کوي دا هغه نورانیت د باطن دی هغه نور دی د دې په زړه کې د مشایخو د سینې نه نقل دی د هغې اثر په مخ کې ښکاره شوی او د وابیانو د پنجپیریانو د ریونډیانو مخونو ته هم که وکتل کله بس ته به وایي چې دا خورې پې راتلي شوي دا بد شکلونه نورانیت په هغې کې نه عقل په لحاظ دل